بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي روژه مات کول دا اتمن د ماښام اذان غواړي او که د لمر لوېدو سره یو ځای هم روژه ماتول جایز دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا د روژې وخت د سپېدو څخه شروع د شپې تر راختلو دی. یعنې دا چې سهار سو، سپېدې راوچاودلې، ورځ راپیل سوه او دا درسته ورځ پوره سوه، ماښام چې لمر ولوېدی، شپه راوختل. کله چې مطلق ورځ خلاصه سوه، شپه راوختل، دغه وخت نو چې ته هر وخت بولې بالا روژه ماتول درته جایز دی. رب عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واتم الصیام الی اللیل. تاسو روژې تر شپې پورې ونیسئ، د شپې تر راختلو پورې. که اذان سوی که نه یې سوی نو طبیعي خبره د لمر به خامخا لوېدلی. تش لمر ډوبېدل یا د سترګو څخه نهامېدل معتبر نه دي، بلکې د ورځې خلاصېدل او د شپې راښکاره کېدل. عام ډول اذانونه هغه مهال کېږي چې شپه را داخله سي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 198. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.